what like سلامونو دوستانو زمونږ د نن درس دی what like د دې دواړو کلمو جلا جلا مطلب دی لیکن کې نن مونږ ډېر په وضاحت سره یعنی ډیټیل سره زده کوو what like کله چې موږ د یو کس څخه د یو شي په اړه پوښتنه کوو نو د what like جوړښت یا سټرکچر استعمالوو دغه جوړښت د اوسنۍ زمانې present tense او ماضي زمانې یعنی د تیر وخت past tense د دواړو لپاره استعمالیږي لکه what are the books like کتابونه څه ډول دي دوستانو دا موږ ته اوسنۍ یعنی اوس موږ له چا نه یو پوښتنه کوو په present tense کې په اوسنۍ زمانه کې what are the books like کتابونه څه ډول دي دا اوسنۍ زمانه مونږ ته ښیي د دې جواب دوستانو دا دی the books are very good کتابونه ډېر ښه دي the books are very good کتابونه ډېر ښه دي what were the pens like what were the pens like قلمونه څنګه وو دوستانو دا مونږ د تیر وخت په اړه له چا څخه پوښتنه کوو یعنی قلمونه څنګه وو past tense ماضي زمانه د دې جواب دی the pens were very good قلمونه ډېر ښه وو what is weather like موسم څنګه وو present tense اوسنۍ زمانه what were people like خلق څنګه وو past tense تیره زمانه ماضي زمانه د دې جواب دی the people were friendly خلق یارانه وو دوستانو چینل د سره لایک سبسکرایب